इलेक्शन न पस د नतीجو د چیلنج کولو سلسله جاری ده. کراچی خلقہ این 222 پی ٹی آئی حلف یافتہ آزاد امیدوار دواخان صابر ایم کیو مشر مصطفی کمال گٹا چیلنج کړی دا. همدغه رنګ ان ای 243 د پی ټی آئی حلف یافتہ آزاد امیدوار آفتاب جانگیر د ایم کیو ایم امیدوار او مشر فاروق ستار گټه هم چیلنج کړی دا. د دې سره سره پی ټی آئی آزاد امیدوار او الله هم ان 215 نه کامیاب شوی د ایم کیو ایم غړي حفیظ الدین ګټه چیلنج کړی دا. خپل درخواستونو کې آزاد امیدوارانو درز خپل کړي چې ولس منګ له ووټ را کړي او منګ په لوی اکثریت ګټلې دي. کوم چې فارم 15 کې درج دي خو وروستو فارم 29 کې دغه نتیجې بدلی کړې شوې دي. د دې سره سره جماعت اسلامي هم د خار سلور صوبایي اسمبلونه ګټه کړې شوې نتیجې چیلنج کړې دي چې پکې پی ایس یو سلسلور پی ایس یو سلسلیریشت پی ایس یو سلدیریشت او پی ایس یو سل شپږویشتم سیټونه شامل دي. د دې سره سره د خار ان ای 243 نتیجه هم چیلنج کړې شوې چې پکې پیپلز پارټي قادر پټیل کامیاب شوی وو. نعمت زاده، خیبر نیوز، کراچۍ.